درې ملګري یو علاقې ته تللو، بهر ملک ته تللو. د هغوی سره له هوټل کې کمره واخیسته. نو هوټل کې ګڼه ډېره وه او د چوټیانو ورځې وو، خلک بهر ملکونو ته ځي. نو دوی ته یې ووایي چې ستاسو کمره چې ده هغه په 75 نمبر چت کې ده. 75 15 نمبر چت چې کوم ده په هغې کې ستاسو کمره ده. دا چایبي وویل. هغوی صحیح نه هغوی ته یې ورسره دا ووایي چې ګوره د دې ملک نظام ستاسو د ملک په شان نه دی. 10 بجو نه بعد دلته هر څه بندېږي. نو تاسو به کوشش کوئ چې 10 نه مخکې راشي. ځکه که 10 نه بعد راغلئ نو بیا به د الف بني، الف چې کوم لګېدلی دا به بني، تاسو بره نه شئ ختلی. نو بیا به د باندې شپه کته راځي، یا به په پوړو باندې خېږي چې هغه 15 چت ته زړه خېږي نو هغه تبه برباد شي، ستړی شي. د هغوی صحیح په اولنۍ ورځ باندې هغوی په چکر له ووتو چې رالو نو ټیم برابر و، بس لفټ وکتو 15 نمبر کم چت چې و هغې ته لاړو. په دویمه ورځ هم برابر و. په درېیمه ورځ لږ به یې ډوډۍ کې او په دې شینو کې لږ لېړ شو چې رالو نو په باندې 10 بجې د هغه نوکر ته چې موږ ته وکړه دا قانون دی د دې ملک د دې هوټل د دې علاقې 10 بجو نه بعد هر څه وي. او چې موږ تا ته کوړه وکړو سبا به بل نه ځي بل نه ځي بل نه ځي، هغه قانون خراب شو. هغوی یو بل ته وکړو چې جیره به څه کوو، شپه په بهر نه شو تېرولی. اوس دی چې زه به دې په وړو باندې به خېږو. نو تاسو سوچ کولی شئ چې 75 نمبر چت ته زړه خېږي هغه څه دی. د بیا اتفاق په دې خبره باندې وکړو چې دې چې کار کوو دا سفر ډېر اوږد دی، چې دې چې طریقه جوړوو چې دا سفر لږ لنډ شي. هغوی دا ډېره ښه خبره. نو موږ 3 کسان یو او 3 کسان به قصې کوو. نو 15 چته د هر سړي دي. 15 چته پورې به دې قصه کوي، بیا به دا بل قصه کوي، بیا به دا بل قصه کوي چې دا ټیم موږ باندې واوري. او بیا قصې تقسیم یې کړي. نو دا اولنۍ چې دی دی به داسې قصې کوي چې مذاقي غوندې کوي چې موږ خاندو را خاندو. دا دویم به قصې کوي خو په رښتیا قصې به کوي چې بهې کې به دروغ نه وي، نه به د خاندولو لپاره. او دا دریم به د غم او درد قصې کوي. وی صحیح روان شو. بس هغه اولنۍ قصې شروع کړو، دا دواړه خاندول او دوی کې هغو خبر نه شو چې 15 نمبر چت ته ورسېد. دا دویم نمبر شروع شو، هغه په رښتیا قصې شروع کړي چې دنیا کې داسې واقعات شوي دي، داسې شوي دي، دا شوي دا شوي، او خبر نه وي چې 15 نمبر چت ته ورسېد. یو بل نمبر راغی ته به داسې د غم او درد قصې موږ ته وکړي. هغه یې صحیح ده، هغه هم شروع کړه. د دوی خبر نه و چې 75 نمبر چت راغی چې وي که دوی 15 یې لیکلي، خو چې ته شکر وویست الله چې موږ خپل ځای ته راورسېږو. کمرې راورلو. غټ مصیبت دا دی چې کله جیبونه چیک کړو چابي دې لاندې په ټیبل باندې پاتې شي. یو بل ته یې وکتو وایي چابي خو په ټیبل پاتې شي. او موږ هسې ځان دومره ستړی کړو. دا قصه دې ځای پورې ده چې دا څومره سادهګان چابي نه کته ختلي قصې وکړو، دا وکړو دغه وکړو. یو سړی به ما ته وایي چې شیخ صاحب دومره اوږده قصې دې وکړې ته موږ ته څه ښایې په دې کې؟ په دې کې د زه هغه خبره ښیم چې ته ورته اوس اریان شي. اولنۍ 15 کاله ستا په ژوند کې ټول دې په خندا او مزاح کې ویستي وي، ګپ شپ دې لګو چې چا به څه ووایي. دا هلک مانځه در پاسه وایي، په هلک باندې روجې ونیسئ. دا هلک چې د جهاد له ولېږئ، د هلک وایي چې د بلې بعد ماشوم دی، ماشوم دی. د هغوی ځواني پرېږدي، ځواني د مزې اخلي. 15 کاله د هغه سړي په شان هغه د خندا او د مزاح قصې کولې. تا هم 15 کاله تېر کړو او پوه پرې نه شو. 15 کاله پوره شو. 15 کاله بعد تا واده وکړو او ښځه دی او بچي دی او مور پلار دی، نو بیا ته سیریس شوې. نو بیا دې مزدوري ته کار وي او بیا دې ځانله د کور یو خوب لیدو چې کور به جوړم او ځمکه به اخلم او بچي به ساتم. نو په هغې کې 15 کاله تېر شو، ته به ځان خبر نه شو چې کتلو 50 کاله شو. تا چې تپوس کړي زما عمر څومره؟ 50 کاله اریان شو. 50 کاله تېر شو او تېر شو. اوس نو دې غریب بیا کله زنګنان نیو او کله په لاسونو درل او کله په ملا درل او ورو ورو بیماریانې شروع شو، کټ ته ولېست. هغه درېیم چې کوم 15 چته پورې 50 نمبر چته پورې قصې کړې نو هغه څه قصې کړې؟ رښتیا قصې کولې. او هغه درېیم څه کولې؟ د غم او درد قصې. 50 کالو بعد ته چې بیا ناجوړه شوې او په کټ کې پرېوتې او صرف د غمونو او دردونو قصې دې شروع کړې. ناجوړه یم
کملا می درلې نظر می کار نه کوي هسپتال ته مې ورسوي هغه ځواني ښه وه یا لیت شباب یعود او الله دې کې ارمان چې د ځواني بیا راغلی وي او ما به دا چې اخر کې دروازه وټکېږي ټک ټک زه ورکولی څوک ملک الموت ملک الموت څه کوي چې ته راغلی ما ته الله وایي چې دنه ساه واخله صحیح ده ساه واخله ځکه دا زمونږ ایمان او عقیده ده ساه واخله نو چې څنګه یې دنه ساه اخېستو د تندي له پړق راواچو څه چل دی هغه ایمان خو مونږ شاته پرېښودی هغه ایمان خو مونږ د سره داسې راوړی دی 15 کاله ما سفر وکړو 15 کاله ما ژوند تېر کړو نتیجه په وړوکوالي کې ما د سره علم او دین او دینداري زده کړې وه نو زه به دې زده څه شی راوړم نو بیا به جړا شو او په ارمانونو شو او ما پرېږدی او زه واپس شم خو هسې ارمانونه دي هسې جړاګانې زموږ د ژوند دقه شان دی اولنۍ حصه کې په ځوانۍ کې خبر نه شو په دویمه حصه کې د بچو د کور او د دې قصو نه خلاصېږو په درېیمه حصه کې د بیماریانو او دردونو نه خلاصېږو او په اخره کې ملک الموت راته انتظار کوي او هغه به دې ته نه ګوري چې دا سړی غریب دی او که مالدار دی زموږ داسې حال دی که نه دی زموږ دقه شان حال او که داسې د چانې موږ ته دې ووایي چې دا شیخ صاحب زموږ حالت خو داسې نه مونږ خو د ځوانۍ نه چې دی ډېر په ترتیب روان یو